شاوخوا 53 کاله وړاندې دا 1952 کال دی. د سرطان 26مه شپه ده. د اوړي ګرمي خوره ده. کابل آرام او خلک ویده وو. خو افغانستان یو لوی سیاسي بدلون ته چمتو کېده. چیرې چې نه جګړه وشوه، نه د ډزو غږ واورېدل شو، نه وینه توی شوه، نه ښار روان شو، خو صرف واک بدل شو. د سهار په رڼا کې خلک پوه شول چې سلطنت په جمهوریت بدل شوی. سردار محمد داود خان د شاهي نظام پر ضد سپینه کودتا کړې وه. سلام، ستړي مه شئ. په دې ویډیو کې د داود خان د سپینې کودتا کیسه او شالید راسپړو. د دې ویډیو تاریخي معلومات له بېلابېلو معتبرو تاریخي سرچینو، خبري راپورونو او مستندو لیکنو راټول شوي دي. داود خان د ځوان افسرانو په مرسته د خپل د تره زوی محمد ظاهر شاه د 4 لسیزو شاهي نظام نسکور او د لومړي ځل لپاره یې په افغانستان کې د جمهوریت بنسټ کېښود. ډیری خلک د داود خان نظام جمهوري نه بولي، ځکه دوی وایي چې د هغه حکومت د خلکو د رایو له لارې نه، بلکې د کودتا په نتیجه کې رامنځته شوی و. د داود خان کودتا ناڅاپي نه وه، بلکې د ډېر وخت پلان و. هغه د پوځ له ځوانو او وفادارو افسرانو سره پټې اړیکې جوړې کړې وې، په ځانګړي ډول د ټانک چلوونکو، کومانډو ځواکونو او همداسې له ځینو نورو مهمو نظامي واحدونو سره. تر کودتا دمخه د داود خان هدف دا و چې د حکومت مهم مرکزونه په یوه شپه کې ونیول شي، پوځ کنټرول شي او دولت فلج شي. په همدې وخت کې د افغانستان دننه ځینې سیاسي جریانونو هم غیر مستقیم اغیز درلود، ځکه هغه وخت د پوځ دننه د بدلون فکر پیاوړی شوی و. محمد داود خان له کلونو راهیسې له واکه لرې شوی و او باور یې درلود چې افغانستان یو قوي مرکزي حکومت ته اړتیا لري. هغه په شاهي نظام کې موجوده دیموکراسي کمزورې او ناکامه بلله او ویل یې چې نظام په یوه فاسد طبقاتي جوړښت بدل شوی دی. همدې شرایطو کودتا ته زمینه برابره کړه. د کودتا پر مهال د افغانستان پاچا محمد ظاهر شاه د روم په سفر بوخت و. هغه د سترګو د درملنې لپاره ایټالیا ته تللی و.